کرامات دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ د صحت او د عافیت جامې پر تن ولرئ. دا دی زه عزیز هجران او د پکسل لاب د کورس په 5مه ویډیو کې تاسو سره حاضر یم. امید لرم چې دغه ویډیو تر پایه پورې وګورئ. نو راځو خپل د کورس 5مه ویډیو ته دوستانو، چې مونږه په 13 ویډیو کې په دې سیټینګ نښه باندې چې تاسو کوم اپشن ګورئ، په دې باندې مونږ کار کړی چې په دې باندې ما تاسو ته ټول اپشنونه در وښودل، چې سټیکر وي، د عکس داخلول، شکلونه، همداسې نور ډیزاین جوړونکي لیکې وي. نن راځو دوستانو په دغې ګیلري اپشن باندې کار کوم. دا کوم چې تاسو ګورئ دوستانو، نن په دې اپشن باندې کار کوو چې په دې کې کوم اپشنونه دي. نو دلته دوستانو تاسو وګورئ، په لومړي اپشن کې تاسو وګورئ دې ځای کې رنګونه دي. دا د رنګونو اپشن دی. په دې باندې تاسو کولی شئ چې دغه بیکګراونډ ته تاسو رنګونه ورکړئ. په دې باندې چې کله تاسو کلک وکړئ، نو دلته زیات جات رنګونه دي چې هر یو رنګ ستاسو خوښېږي، هماغه رنګ تاسو کولی شئ د خپل بیکګراونډ ته هماغه رنګ ورکړئ. دوستانو تاسو وګورئ چې هر رنګ ستاسو خوښېږي. ګورئ دې ځای کې شته دی. نو که شین رنګ ورکوئ، تور رنګ ورکوئ، هر رنګ که ستاسو خوښېږي نو هماغه رنګ کولی شئ چې دلته تاسو استعمال کړئ. ګورئ دوستانو، ما دغه زیړ رنګ دلته پرېښوستو. نو تاسو کولی شئ چې هر رنګ د کوم خط سره ښه ښکاري هماغه رنګ بیا تاسو انتخاب کړئ. په دې باندې ټک مارک وکړئ دوستانو. په دې اپشن خو تاسو خدای دې وکړي چې پوه شوي، ځکه دا د رنګونو اپشن د ډېر مهم اپشن دی. دا ورپسې بغیر زمینې نه لیکل شوی ده، بغیر د زمینې نه، دا یعنې بغیر د بیکګراونډ نه. که دې باندې موږ چېرته کلیک وکړو نو دا بیکګراونډ به موږ سره بغیر د بیکګراونډ نه راشي. دا نو چونکې دا ډېر زیات نه استعمالیږي دومره. دغه دریم اپشن چې دی دوستانو، دا د عکس د سایز دی. په دې سره موږ کولی شو چې دغې عکس ته سایز ورکړو، چې دا مې تاسو ته په لومړۍ ویډیو کې ښودلی و. دلته راځو دوستانو، تاسو وګورئ دا 14.9 چې دی، دا د یوټیوب بینر سایز دی. دوستانو که تاسو د یوټیوب چینل لپاره یو بینر جوړوئ، نو د هغې به 14.9 سایز اندازه وي د دې. او دلته پراخوالی به یې 2560 سانتي وي، او 1440 لوړوالی به د دې وي. په دې ځای باندې چې کله تاسو دوستانو کلیک وکړئ، په دغې کې نور هم تاسو ته نور اپشنونه شته دی چې په دې کې تاسو انتخاب کولی شئ. ګوره دا د مربع شکل سایز دی. که غواړئ چې یو تصویر مربع شکل کې راولئ، نو تاسو کولی شئ په دې ځای باندې کلیک وکړئ. که د پروفایل عکس مربع سایز غواړئ، یا د موبایل د فیسبوک د پروفایل لپاره، نو تاسو کولی شئ چې دې اپشن نه کار واخلئ. او د یوټیوب چینل لپاره که غواړئ، نو هغه دغه 14.9 سانتي چې کوم دی، دغه یې سایز دی. دوستانو د یوټیوب چینل بټنوک سایز دپاره دا هم استعمالیږي، که تاسو هغه جوړوئ. او د فیسبوک کور سایز دپاره، که د فیسبوک دپاره کوم بیکګراونډ تاسو برابروئ، نو هغه تاسو کولی شئ په دې اپشن کې ترلاسه کړئ. نو ګوګل پلس کور سایز دپاره چې دی، هم تاسو کولی شئ ګوګل دپاره تاسو کوم ویډیو جوړوئ، د هغې دپاره کوم بیکګراونډ برابر، تاسو کولی شئ د دې ځای کې د دې اپشن نه استفاده وکړئ. او لاندې آخري اپشن چې کوم دی، دا د ټویټر کور سایز دی، چې په دې سره تاسو کولی شئ د ټویټر دپاره یو څه لیکئ، یو بیکګراونډ جوړوئ، نو تاسو کولی شئ چې د دې ځای نه استفاده وکړئ. نو په دې باندې خدای دې وکړي چې تاسو پوه شوي یاستئ. نو کله مو چې دا انتخاب کړو، راځو په دغې اوکې اپشن باندې کلیک کوو. دا به موږ سره دلته د یوټیوب بینر سایز جوړ شي. دوستانو دا د یوټیوب سایز بیکګراونډ دی چې دا کوم تاسو ګورئ، دا د یوټیوب دپاره ما جوړ کړی او د یوټیوب بینر سایز دی. ورپسې دا بل د سایز بدلول یا د کرپینګ دی، چې دې سره موږ کولی شو یو تصویر ته کرپینګ ورکړو. خو دا په اول ویډیوګانو کې کېږي چې کله موږ بیکګراونډ کې لیکنه نه وي کړی، او دلته راشو موږ دغه کرپ یا اندازه سایز د انتخاب کړو. نو دا بل د صفحې دی چې تاسو کولی شئ د خپل د ګیلري د صفحې نه یو څه راواخلئ، او دلته یې ځای په ځای کړئ. د صفحې څخه تاسو کولی شئ چې دغه صفحې چې کومې دي، که دغه ځای کې تاسو ډیزاین کولی شئ، د 3D شکل ډیزاین کولی شئ، نو تاسو هم په دغه ځای کې یو څه لیکنه کولی شئ. که دا شکل زه اوس بېرته راولم، دا به دې ځای نه څنګه شي موږ سره په دې شکل کې راشي. دا به موږ سره په داسې یو شکل کې راشي لکه دیوال غوندې. ګورئ تاسو کولی شئ چې دلته کې د دغې
بیکګراونډونو نه هم تاسو څنګه وکړئ استفاده وکړئ. ګورئ دوستانو تاسو چې هر رقم ډیزاین تاسو غواړئ که غواړئ دغه لاندینی خط یې ختم کړئ دغه سپین بیکګراونډ چې کوم ایښی دی دا هم تاسو ختمولی شئ چې په تېرو ویډیوګانو کې ما درته دا ښودلی و. نو دا بل وګورئ دوستانو دا د تلیفون د ګالرۍ څخه که چېرته تاسو د ګالرۍ څخه یو عکس اخلئ او په عکس باندې دا راولئ نو تاسو کولی شئ چې دغه بیکګراونډ چې کوم دی دا د تلیفون د ګالرۍ نه یو عکس راواخلئ او دې ځای کې په دې بیکګراونډ کې تاسو واچوئ دې ځای نه هم تاسو کولی شئ چې استفاده ترېنه وکړئ. ورپسې د کمرې څخه هم تاسو یو عکس اخیستلی شئ لایف چې د یو چا نه عکس واخلئ او په دې بیکګراونډ کې ځای په ځای کې تاسو کولی شئ چې دې نه استفاده وکړئ. دلته فرض د بیکګراونډ نه زه یو تصویر کارغم تصویر تاسو اخیستی شئ نو هغه کولی شئ چې دلته تاسو په دې بیکګراونډ کې ځان ته ځای کړئ. ګورئ فرض که دا بیکګراونډ دی ما د دې ځای نه واغوستو په دې سایز کې دی نو دې باندې تاسو چې کله کلیک وکړو دا به تاسو سره دلته دوستانو په دې سایز کې راشي. تاسو ولیدو چې ما یو عکس د ګیلري څخه راواغوست او ما پکې دا تصویر یا دغه لیکنه پکې راوستله. نو دا و د ګیلري د اپشن د نښې چې کومې درته وښودلې. نو دغه بل اپشن چې تاسو وګورئ دوستانو دا آخرین اپشن چې کوم دی دا د سرخول اپشن چې په دې سره دغه تصویر سرخول کېږي ورسره په دې سره که چېرته موږ دا تاو کړو دغه تصویر به موږ سره داسې تاو راتاو شي ورسره یو طرف او بل طرف ته. دا بل دی دا هم د سوري دپاره دی چې په منځ کې خالیګاه پیدا کېږي په دې بیکګراونډ کې. په دې سره موږ کولی شو چې دا فال اپشن و خو ګورئ موږ سره به دغه لاندې بیکګراونډ شکل سره تغییر شي. نو دلته کې تاسو رنګونه ورکوی شئ چې هر رقم رنګ تاسو وغواړئ دې ځای کې تاسو هم ترېنه څنګه کولی شئ استفاده کولی شئ. خو دا ډېر زیات دومره نه کارېږي دوستانو. زه بېرته دا انفالو کوم راځم دلته بېرته په دې کلیک کوم. دا نور هم دغسې تورې لیکې راویستل که چېرته تاسو غواړئ په یو بیکګراونډ کې تورې لیکې راشي نو تاسو کولی شئ چې دې ځای کې په دې اپشن باندې ګورئ لاندې تورې لیکې په دې بیکګراونډ کې پیدا شوې. نو که غواړئ داسې تیزې کوئ نو تیزولی هم شئ او که غواړئ چې ضعیفې کوئ بېرته ضعیفولی هم شئ. ګورئ دوستانو دا د لاندې تورې لیکې په بیکګراونډ کې را پیدا کوي. نو دا هم زه اوس نه غواړم بېرته انفالو کوم بېرته راځم په دې ټیک مارک کوم راځم دلته ګورئ دوستانو دا روښانتیا ده. په دې سره تاسو کولی شئ چې د دغې عکس یا د دغه بیکګراونډ روښانتیا تیزه کړئ ورسره. په دې باندې تاسو ګورئ د دې روښنایي تاسو زیاتولی کمولی شئ. ورپسې دوستانو دغه بل اپشن چې ګورئ دا د تازه کولو اپشن دی چې په دې سره هم تاسو کولی شئ چې دغه بیکګراونډ ځان ته لاندې بیکګراونډ تیز کړئ ځان ته. البته دا د لیکل چې کوم د نه تیزی لاندې بیکګراونډ چې دی دا تیزوي دوستانو تاسو وګورئ. نو هر رقم چې ستاسو خوښېږي هماغسې تاسو دا راوستلی شئ. ورپسې د آخري د رنګین او ساده کول په دې سره تاسو کولی شئ دوستانو چې دغه بیکګراونډ رنګین او ساده کړئ. دوستانو دا و د پکسل لاب د کورس ټول اپشنونه چې لاندې مې درته وښودل. اوس راځو دغه پاس اپشنونو ته چې په دې پاس اپشنونو کې څه لیکل شوي دي. دوستانو دا د هماغه لاندې اپشنونو دلته خلاصه هغه لیکل شوي چې په لنډه توګه تاسو کولی شئ د دې ځای نه استفاده وکړئ. ګورئ لیکنه ده که تاسو لاندې اپشن نشئ پیدا کولی په دې پاس اپشنونو کې دلته په دې باندې به کلیک وکړئ دلته لیکنه ده. که تاسو تازه لیکنه کوئ نو دې ځای کې استفاده کولی شئ تاریخ پکې والی شئ سټیکرونه استعمالولی شئ شکلونه او د ګالرۍ څخه یا عکس یا کوم بیکګراونډ راغوستلی شئ دلته په دغه بیکګراونډ کې ځای په ځای کولی شئ. دا بل اپشن دوستانو دا د سیفولو اپشن دی چې په دې سره تاسو که دغه عکس چېرته وغواړئ د ډیزاین په شکل صف کړئ نو په دې لومړي هغه باندې به تاسو کلیک وکړئ دا به تاسو سره په دې اپلیکیشن کې تاسو سره ثبت شي د ډیزاین په شکل باندې. او که غواړئ نه د جی پی جي په شکل کې صف کړئ دلته به په دې باندې کلیک وکړئ دوستانو دا به تاسو سره دلته د جی پی جي په شکل سره راشي. کله چې تاسو جی پی جي غواړئ نو دا تاسو ته د عکس په شکل کې به تاسو سره دا سیف شي. نو په دې خپل انتخاب باندې کلیک وکړئ دلته به لاړ شئ لاندې اعلی ته. کله مو چې په دې اعلی باندې کلیک وکړو بېرته به راشئ دلته په دې تلیفون په حافظه کې ثبتول په دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړو دغه عکس به تاسو سره په ګیلرۍ کې سیف شي. لږ وخت نیسي دوستانو نو دا خپله د ګیلرۍ ته څنګه کېږي سیف کېږي. نو دوستانو تاسو چې دغه عکس موږ سره په ګیلرۍ کې سیف شو. دا بل اپشن چې دی دوستانو تاسو وګورئ دا هم د همدغه شکل دی دا کوم یو چې مخکې موږ د سیفولو ولیدو په دې باندې هم سیف کېږي. ورپسې دا په دې باندې زومینګ کېږي که چېرته تاسو غواړئ یو عکس زوم کړئ نو په دې سره تاسو کولی شئ چې د دې ځای نه عکس زوم کړئ.
په دې سره دا د یو جالماننده شکل ځان ته اختیاروي. دوستانو دلته لږ وګورئ په دې بیکګراونډ کې چې تاسو غواړئ چې یو کله یو لیکنه کوئ یا توصیموقات غوندې یو څه جوړوئ، نو دا په دې ځای کې تاسو ته دغه لیکنې شمارې درښیي. نو دا بل اپشن دوستانو دغه مهم اپشن دی. که تاسو غواړئ چې دغه د پښتو پکسل لاب کورس دی ما سره په دې ځای کې بند شي، نو په دې قلف ټاپه باندې تاسو کلیک وکړئ. دا مې په اولو ویډیوګانو کې دوستانو درته ښودلی و، نو تاسو کولی شئ چې دا دې ځای نه قلف کړئ. نو دا اوس که زه کار کوم دلته، نو زه په اسانۍ سره کولی شم چې نور کارونه په دغې بیکګراونډ کې ترسره کړم، ځکه دا ما سره خوځېږي نه. خو که چېرته زه په دې باندې کلیک وکړم، دلته راشم، دا قلف ایسته کړم د دې ځای نه بېرته، او دلته بېرته په دې باندې زه کلیک وکړم، دا به ما سره وګورئ وخوځېږي. دوستانو دې ځای کې دا بیکګراونډ چې دی دا بیا خوځېږي. دا بیکګراونډ دا تاسو نه پرېږدئ چې ته نور کارونه پکې ترسره کړئ. او ورپسې دا بل اپشن دوستانو دا هم هماغه کوم چې مخکیني لاندې اپشنونو کې و، دلته تاسو کولی شئ چې په اسانۍ سره دغه شیانو ته دې ځای څخه ترلاسه کړئ. ګورئ د تلیفون د ګالرۍ څخه عکس رااخیستل، مکمله صفحه، د کمرې څخه عکس ثبتول، د عکس سایز شو، او دغه ټول شیان چې تاسو وګورئ دا په دې ځای کې په اسانۍ سره تاسو ته میلاویږي د دې ځای نه. نو دا و د پکسل لاب د کورس ټولې ویډیوګانې. خدای دې وکړي چې ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلی وي او تاسو پکې یو څه زده کړي وي. نو که چېرته مو دغه ویډیوګانې خوښ شوي، د نورو ملګرو سره یې ضرور لایک او سبسکرایب او شیر یې کوئ، تر څو نور هیوادوال د دغې زده کړې څخه برخمن شي. نو په دعاګانو کې مو یاد ساتئ دوستانو. تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارمه. د نورو ویډیوګانو ښکلو ویډیوګانو دپاره زموږ چینل تعقیب کړئ. نو تاسو په لوی بخښونکي خدای سپارم. هر چیرې چې اوسئ خوشحاله، آباد او سوکاله اوسئ. د الله په امان.